ته چیرې ملا عمر عکس غواړې زه بیا عکس در ولېږم نه غواړم زه د ملا عمر عکس نه غواړم زه د ملا عمر عکس نه غواړم وروره زه یم چې د ځان ولې نه حاضراو ځان یې ولې نه حاضراو حکم دلیل شرع ظاهر مني دا خو کوم دلیل نه دی پکتیاواله شرع ظاهر مني بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شمادي پیراوړی اوس دا مولا محمد عمر زمانه خلکو لیدل دغه زمانه خلکو لیدل شاباس دغه زمانه خلکو امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد کوم دغه زمانه خلکو لیدل یو ملت ته ورځو نه ګور انسانیت ډېر ښه یو ملت خو صبر وکړ وروره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایلی دي چې هغه خلک بل دغه خلکو نه ډېر بختوري چې هغه په چې لیدل نه یم او دوی بیا هم د ما باندې درود شریف یې موږ لیغو خلکو نه بختورم یو او طریقو خلکو نه تکړم یو طریقو خلکو نه ایمانم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم له موږ سره زیاته مینه لري ولې چې موږ نه لیدلی او موږ یایو چې دا د موږ پیغمبر د درود شریف به یایو نو ته دا کوم دلیل نه ده هر کله درته وطن دوه سبیو ملت دا وړکای دا او دا وړکای دا شاویل د ماس لري کال عمر دا کته خان یوسف وخت ځای کوي ما سره جواب شته تاسو سوال نو ول تاسو طالبان دي چرګان زووي ملا عمر دي ما زوي و دي ما زوي ملا عمر دي ما زوي و نه ګوري زاده صاحب یو ملت ګوري دلته ما خان یوسف دا 2 ساعته کیږي چې ناشته دوی ګوري کله کله دا اعتراض کوي چې تاسو لا خالی کنځاوي کوي تاسو دلیل نه لري تاسو منطق یو سوالم کړی 2 غنټې وته دی سوال جواب مشتدی نه درا کړی یو مل ما واورید ته لایف ما واورید ته د سوال کړی کنه چې د ټول جهان نشل کولای و مسلمانان چې زه درته حل نه کوم دا بل څوک نشي حل کولای زه درته مریکی کوم له عمر خلاص ما نه جواب واخلا سوال دې جواب زه درکوم توهین باندې کې اله کوم منګه دا ولې خپل زوی مې د حرمونی خو نه دی و رمانه پیدا شوی دی ملا عمر دی ما زوی و دی ما زوی دی وروره دلته وره په تازه سب خپنه شي دلته ز دا د سره ما وعده کړی دا د سره ما اول سه وعده کړی دا چې منګه اس کله ما پکتیاوال سره دا وعده کړی دا موږ ته کنځلیم کړی دی موږ ورته کنځا بیرته نه کړی دلته نن موږ د یو لایف چلو چې د دنیا ته دا خایو چې د خلکو کې څومره علم دی دی بل تو ګوروي دنده به طالب جان راځه چې دا ار یو وی زمون کسانی لکم مرزي امدا طالبان د طالب کمانډو او د بل کندوزي دغه خالی ځای نیولای دا ای چې لیکلي دی پروفایل باندې ای دغه بلو کلر کې شی ده بس صحیح مهرباني کمانډو سره چیرې دغه یو پښتنه تا نیولې بیا به موږ له تا یو پښتنه او دوه پښتنې ته ډېر بد کوي طالب جان چې بل ما پښتنه کوي اول به دې ما د سوال جواب راکې دغه نه وروسته ته حق لري چې ما پښتنه وکړي نو ته سره کوم جواب غواړې ما خو ته ویل چې ته حق غواړې چې ته غږېدا غواړې زه عکس نه غواړم طالب کمانډو زه عکس نه غواړم زه یم چې د شرعي نظام دعوا یې کړې وه د ځان ولې نه حاضر او شرع ظاهر مني د پردې شاته شاهدي نه قبلېږي د پردې شاته پاچي تاسو موږ قبوله کړې وه ظلم مو کله موږ سره وست پکتیاوال صاحب زه د طالب قومندان یم د طالبانو ته غواړم یو شی وایم پکتیاوال صاحب دا ټول دوی موږ په ناحقه باندې روان ولو کله چې موږ له امریکا سره لاسلیک موږ پوس ولو چې دا جهاد نو فساد د پاکستان لپاره او د عیسای لپاره موږ ټول غلامان ولو موږ چې څومره قتلونه کړي پکتیاوال صاحب چې دا موږ ټول په ناحقه په غلط لار روان ولو موږ اوس پوه شولو پکتیاوال صاحب په خدای دې باور شته چې موږ اوس پوه شولو قسم د پوه شولو سمه ده ژوندی اوسې قومندان صاحب خوشحاله اوسې الله دې تاسو ته نور هم د نیکۍ هدایت درکړي نقیب وردک د موږ یو مشر دا وردک صاحب هرکلی درته وایم شمس الله پکتیاوال یم وردک صاحب مننه صاحب موږ ته وخت ډېر ښه مسله مو راخیستې ده صاحب زه فقط صاحب د دې سړي ژوندی خو نه ده معلوم وم سوال به دا وي چې د دې سړي مړی دې موږ ته راوکړي جنازه یې دې راوکړي چېرته مړ شو قبر چېرته ده آفرین اوس به دا سوال وکړو زه دغه مجاهد فلاني کې زره وخت ورکړم په سره دې وکړي دا سړی صاحب بیخي موجود نه ده دا په دې خاطر موجود نه ده چې د دې په نامه باندې پنجاب هره فیصله او فتوا چې کوي د دوی په نامه باندې نقیب وردک صاحب نقیب وردک صاحب دې باندې موږ هم خبر یو تم په خبر یې خان یوسف هم په خبر ده ټول په خبر دي دلته د موږ سوال له طالبانو نه دغه ده چې شرع ظاهر مني وس دلته خبره ده نه ده چې زه منم چې دای موجود نه خان یوسف مني نه دا ټول دولت مني هیڅ وکیم نه مني او موږ دلته مخکې ویلي مو چې صرف طالبان دي راشي وردک صاحب کني ته خو دې ما ډېر زه د تا ته ډېر احترام لرم ما د تا خبرې ما اورېدلې دي د تا پوهه هم ماته معلومه ده
دلته صرف د موږ خلک کار دی وردک صاحب چې هغه د طالب ملاتړ کوي هغه سړی د موږ کار دا چې لیغنه دا جواب واخلو وردک صاحب په وخت د افغانستان کې وردک صاحب پکتیاوال صاحب تاسو دوړو نه اله کوم موږ تاسو قرباستو زه تنا دغه هغه ته ما سمېږي مجاهد پلاني دا اوسه د پیراغه زه دا وایم چې ورته ژوندۍ خو دوی ثابت نه مړی متصابت کی مننه کوم وردک صاحب پښتنه کوم چې کوم ډالې نه ده مننه کور ودان چې وخت مو راکړ تاسو ته ملګرو ټول ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تر دې مهاله به روغ جوړ یاستئ ډېره ښه موضوع مو رانیولې دا جواب چا سره نشته دی لکه تاسو چې کومې پوښتنې کوئ دا د یو هر افغان حق ده چې پوښتنه وکړي خو ولې دی سره نشته دی هماغه په پټو سترګو باندې هماغه د پیر بغدادي خبره ده چې څرنګه دی لاړ هماغه شانتې ورپسې خلک ځي مشکل په دې کې د خنیسف اوروره پکتیاوال اوروره مشکل دلته د مشکل بنیادی مشکل پسې باید انسان وګرځيږي موږ په خاوره باندې د تلبیخ کله جنگ روان دي خو موږ هغه اساسي مشکل په ګوته کړی هم دی خو لکه خلکو ته مو نه رسو او دومره تیز تبلیغ ته ضرورت لرو دومره تیز کار ته ضرورت لرو لکه څنګه چې نړۍ د کورونا په وړاندې باندې دغه وکړه تلبیخ کله کېږي چې موږ په ملک باندې دا د کورونا مرض دی او د کورونا مرض سنټر معلومې دي د ډیورنډ کرښې پورې غاړه چې څه مدرسې دي غږ مې اورې محترمه اورم غږ دې مجاهد صاحب ګورې وروره سر وکال موږ دلته ناست یو لکه تاسو کومې خبرې وکړې پکتیاوال صاحب دلته کوم طالبي مایک د خلاص یو ملت زه دا مجاهد صاحب لکه چې ولاړ زه ګورې یو خپلو کسانو ته زه دا خبره کوم چې دا خبرې موږ هره ورځ کوو او موږ ډېر هر شی کړي موږ نن صرف دا شی ثابت کوو چې نه چاته کنځا کوو ګوره دلته موږ ته کنځا وي اوس بیا هم چاته جواب نه دی ورکړی نه چاته کنځا کوو نه چاته بده خبره کوو مهرباني وکړئ شر ظاهر مني دا چې دغه خبره ما ته ثابت کړي چې ولې ملا عمر ځان حاضر وعلیکم السلام احمد خان اورم احمد خان دا شمس پکتیاوال ته ته کوم عالم کم چې نه زه بالکل عالم نه یم بالکل عالم نه یم دې خبرې کړي مخکې فکر کوم احمد خان نه زه عالم یم خبرې مې نه کړې شنو ګوره تا ویل چې ته کوم عالم نه عالم یم دومره خبرې مې شروع جنانه 5 وخت المنځ په شواروس کې او نو ما دلته دا دعوه کړې ده چې زه عالم یم زه صرف دومره خبر یم نو د ځان ته ولې ورته خاورې دیم نه دا اوله کلمه دی ولا کس دی سوسیال خوره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل خبر دا د سوسیال ته نه یم نه از سعودي عرب کې او ټریلا چلاوم مهرباني وکړه بل کوم سوال لري کې کیک اوټ کو ټیلر چلے کار بلا چلے خلاص افغانستان د نوات څه د بوزنه ولې باغ دار پرګستان دا خو هغه د شاغه ای لیکل دا کنګوزای دا لری کدا د اوس کولا په لک وګتی سیم خبرې ده یو نور شي زده نه دي د یوټیوبران ما په لاین لګیدل دې ته زما چې ناران شي دغه خبرې جواب مونږ ته راکړي مولا محمد عمر تاریخي دي کنه کاغم راشي دې خبرې جواب نشي درکړي شاغه وای خو ته خبره ختمه وزه خو هم شاغه نو خا کدیو کې کوم یو طالب یو رمای احمد خان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام یوسف خو جوړ په خیر شکر دی ور الله دې راته خوشاله کار ورسه موضوع مسره وره ورور کندهار صاحب د کوم لوري یو د کندهار د پنجوایي مورور د کندهار دی شه موږ دا نه درته ویلي هغه خو کندهاري درته یو چې کندهاري صاحب خو کندهاري درته یو دا درته حکومت دا مایک لیج له خلل لري ونیسه ولا لکه کنډیکشن د شکر چالو کړی دا راته وایي وسمسو دا راته وایي چې طالب په لوی کې د حکومت په لوي کوم لوري د کوم غړي کوم طرفدار یې دا راته وایي طالب مې عمر دی حکومت اخواخي عمر نه دی خو فرق دا دی چې مشتي حاجز دغه یو دغه لرو دا پاکستان مو در طالب غیرتمند کړی دی مو در حکومت غیرتمند کړی دی کنه پاکستان چې خاصه ځان را معلوم کې چې تو ځان را معلوم کې چې موږ په تاسو سوال وکړو چې ته زه دومره درته وایم چې مفتي باید چې اتفاق سره وکړو ما دا غواړم چې د اتفاق ول کته کدا کندهاري ورور لري چې اتفاق سره کوو ان شاء الله زه ویل شم جواب پکتیاوال صاحب مهرباني وکړه کوم کاری د لیکل ده مهرباني وکړه او هغه د سیده چې مولا عمر خو مطلب هغه علم نو وي چې مطلب څنګه د خلکو ته ویلی یا به ځان خود لی وغه حکومت پټ کړو ځان پټ کړو او ولسنه پټې دی یری د کنه نو دا هغه په نوم باندې بسرور خلکو هغه کړو او هغه ډیر یو عالم خو علم زده نه وو مهرباني کوي صاحب خوشاله اوسئ
الله دې غم راوینه تام نادر په کړه کا دومره سخت سوال دی کړی ما ته ګوره دومره سخت سوال دی کړی چې دا ټول افغانستان کې څوک نشي جوابولی ټوله نړۍ کې نشي جوابولی ته دغه سوال نه څوک جوابولی شي اوس دلته خو ما ته خلک یایي چې تا اوله کلمه نه ده مهرباني مهرباني کنه ته خو ما کته کې کنه زه دلیل درته وایم ته ما په عمر پورې سوای ته ما کته کې دلیل درته وایم شخو دلیل خو دې راځي چې دلیل وایي او خو دې دلیل ته ناشته رسول سلام دی ولې امان راوړی سالي دلای ګوره په دغه مرداړه خلود نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واخله ما دي سوال جواب راکړه هغه ملا عمر ما سخت ځان کنټرول کړی دا مهرباني وکړه نه کنټرول سوال ته بل زبون ځان کنټرول کوم ته ځان کنټرول کوم سوال تر اسه ما جواب اخري سوال ته راځم ما سوال به جواب سوال ته ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو لیدلایو د سينو چې هغه چالي دلای نو دیغه زمانه ما نه دلای د ما خبري پیښ ده زه په هغه وخت کې زوړ لسو کال مخکې نه پیدا شوم ما درې درس کال عمر ده زه د تام چې ملا عمر دی افغانستان ولسمشر او شر ظاهر منی ولی ځان نه حاضر او ما سوال دا وروره کپلاس واغونی سره رسول الله سلام تمام کې حدیث مې دا حدیث دی رسول الله سلام دا حدیث دی رسول الله سلام دا علماء ورثه الانبیاء نه حدیث محمد عمر منشنو مجموعه غلط لګای مام ګنهګار کې ځانم ګنهګار کې یو دغه غلط لګای دی حدیث کې د مولا محمد عمر نوم لیکل یو مولا محمد عمر زما یادېږي سلويخ کال زما عمر دی فرض سوا کال وګور سلويخ کال وګور ته دومره بیا عقلی په دومره شي ته کان د وقوف دا جاهله ده ولکه په دا غم خبرې کوزه که او کوم طالبان چې دي هغه یو چټاکی قدر پکشته کنه دویم کسان چې ورپسې ولر دي هغه دویم کسان به درنه لار شي ګوره په دغه څه دلایلو ګوره 2 ساعت او اته ملت او تل موږ یو سوال کړی دا تاسو یو تی بوتي غوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو نه لیدل دې سوال جواب بدل درکوم مهرباني پکتیاوال ته تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وعلیکم السلام ډور مهرباني وکړه هغه وخت چې کوم دا دونه میډیام نه و پکتیاوال ته به دا موږ شیخ کوم دا غازی الله خان په وخت کې ودی مولا عمر په وخت کې نه ودی ډاکټر نجیب په وخت کې وسی ویډیوګان انجنیر کولای چې دایم راځول هغه کوم دا شیخ باکس هم نه باس هغه وخت چې کوم دا شیخ باکس نه باس نو دا نور مليون په کې ستا خزه وغه پکتیاوال شمس ستا خزه هم ګوزم مولاسي کندار زنو نیچه کنزانه کوم پکتیاوال ته ما سوال نه پیدا کیږي څنګه تاسو ته کنزا وکم ولی ما تاسو جواب درکم یو منټ وره زه طالب یم خان یوسف یو منټ طالب صاحب تم صبر وکړه صبر وکړه طالب دی هیڅ خبره نه اوله خبره ده چې ما نو چاته نه کنزا کړي نه ورته کم چې 1500 کنزا یو کیم نو زه تاسو ته دا ثابت کوم چې پکتیاوال برداشت هم لري انسانيت هم لري سوال هم دا در باندې کړی چې شرع ظاهر مني او تاسو د شرعي نظام نه کوم د کفر سوال در باندې کړی نه له اسلام نه دی باندې سوال ده تاسو د شرعي نظام داوا کړی او شرع ظاهر مني د دیوال شاته شاهدینه قبليږي او تاسو موږ باندې 15 پاک کاله پاچی قبول کړي و مهرباني وروره کنزا مکوي چې وی کریم جن اول د اوس ماته د مور کنزای وکړي د ماته د مور کنزای وکړي د ما مور غریب مړه ده موږ ته کنزای مکوي او ما چاته کنزای نه دي کړي او کنزای مزدتي په یوټیوب کې کدي ما کنزای اوري نو کندارای ورسه او سبا ته بیا تاسو دغه کنزای جواب درکم نن ما کول کړی کنزای نه کوم مهرباني پکتیاوال ته په خپل کلمه طالبي ما شي کې نه دغه جواب امراک خو خطرخه او که جواب امرانو کو ټول جوابونه درکوم تاسو ټول جوابونه درکوم مهرباني وکړه طالب جان زنده باد دلی کلی قطر نه لګیای بالکل له قطر نه لګیای ما بالکل مولا مهرباني وکړه دا راته د مولا محمد عمر دا شهیدی یا د کوم سوال چې پکتیاوال سب کړی دي کوم جواب در سره شته دې سوال جواب به درځم چې تاسو تانګم راته مولا عمر په خپل راته دې سوال جواب تاسو څنګه سره کولای دې په جواب تاسو درکو وای زه طالب جان زه خالی یو خبره یو خلکو ته کوم چې کوم خلک دلته راځي ما ته کنزاوي کوي هغه ته زګم رایم چې بچانو زه به سبا ته خالی د تاسو د اخبار لایو راځم چې څومره کنزاوي کوي ما سوال وکوي دې تاسو ته جواب درکوم دا ټول د اولاد طالب جان بل سوال درنه دا کوم طالب جان
بل سوال درنه کوم چې دا راته ویوه چې دا ستاسې مشران دا برادر شو ستا نږدې شو دا څه چې ډېر تو لغت دي که نه دا ستاسو ته آمدن د کوم ځای نه راځي او دا تاسې چې دا دومره غټ غټ ګرځئ او ستاسو کورونه په کوم ځای کې دي او څوک به مې حمایه کوي زمونږ کورونه تاسو ته ټول ته معلوم دی زمونږ کورونه چې کوم دي څوک په کوټه کې پراته دي څوک په اسلام آباد کې پراته دي او څوک هم حمایه کوي حمایت کوي امریکا او پاکستان نو بیا دیو خو وایي دا خو عجیبه طالب قسم بغرول تبا دي زه تحقیقات د بر تحقیقات خبره کوم زمونږ مشران چې کوم تللي دي په قطر کې او په قطر کې او روسیې ته کوم تللي او دا سړی ټوکی وای او دا شاعر څوک د خپل کسته کوم طالب ته سټوډیو دلته فول ده بیا به دی شي ولا جای نسته بل لیکلي طالب ته بعد ګوري چې کوم خپل خلګي هغه مرزي ریږ دی د موږ یو سوال جواب لیدي مشترکي موضوع ټوکو تماوړي 200 کسان راته ناشتي مهرباني وکړي بده خبره ده دلته ولا کله خلک دومره روزګار خېلی چې مشت دلته ناشتي کوم طالب ریږ دی کوم عالم پریږ دی د دې شاګرد وسپاري ویلي پرېږ دی چې هغه راشي بیا به خلک یې چې یار دې پکتیاوال خو کنځا او ما وره لکه شي زده نه دي نن زه به کنځانه درته کوم تاسو غلام محمد عمر مجاهد مهرباني وکم غلام محمد عمر مجاهد اخره پیدا سره الحمدلله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پکتیاوال صاحب سال اول د شخوې شکر د ورور ستا طبیعت خو برابر ده طبیعت می برابر ده مهرباني څنګه خان دی نو عجیبه کار دی څوک طبیعت برابر دی ته خیر د سوال جواب درکوم دا خپل سړی د لري کدا بل د طالب جان چې لیکلي طالب جان ته مایک خلاص سلامونه ورور وعلیکم السلام ورور ورور زه کوړی چې پر تاریخچه درته بیان کوم کو غوږ راځي نه او ک نه معلومات تاریخچه په کار نه د تاریخچه اوس د افغانستان د ټول بیان کما په لاندو الفاظو ماته وایا چې مولا محمد عمر موجود نه و د نامعلومه سړی شهیدی قبلی کی کنه قبلی کوم کتاب کې لیکل دی او کنه د لیکل دغه کراته ویلش ګوره نه معلومه خو ځکه نو هغه حکومت ته غلط ته ګوري خان یوسف صحیح پوه نه کړي یو شارټ کټ کې پوه کړی زه به صحیح پاله په به باندې پوکم زه به دې ووایم یو منټ طالب جان یو منټ غوښونی سي یو خپل دا رقم ورخطای ته اوس کې ګریست حرکت ته زی پاتې نه السلام علیکم صبر وکي اسلامي امارات مایک دی بند کړو یو منټ دا طالب جان سوال زه ستم غوښ ته ونی سي اسلامي امارات ولې بیا ته ځان ته نسم غږیدل طالب جان ته د سیایم چې طالبانو د شرعي نظام داوا کړی و او شرع ظاهر مني مثلا کته په ما باندې شاهدی یا د شمس پکتیاوال لاغلا کړي لای څوک وزلی دي ته به میدان ته ځان حاضرې نارینه یعنی مرد شاهدی د دیوال شاته نه قبليږي شرعي نظام شرع ظاهر مني ته ځان حاضراو ځان حاضر کاو ګوره ایته متوکل صاحب حکومت تسلیم سکانه عبدالسلام راکیټیو دو ټول لیدلای ته لږه پښتنه ولې نه کوي متوکل نه متا پښتنه کوي خو بیا متوکل راولې ځه تالي دلای نه پارتي ارسوي تالي دلای جواب درکوم طالب جان کوس کا د اسلامي امارات چې لیکلي دي دغه مهرباني وکړه طالب جان کوس کا خان یوسف دغه ساده پروفایل یې سیده شي نسته زه خو اول تاسو سلامونه کوم غنه پس څه په غضب دی اخته کړی خو زه یو خبره درته وکم چې د مونږ د اطلاعاتو مطابق په هغه وخت کې کرنل امام د نمائندګي کوله د کندهار کې ګوډه خرڅوله دام کوس که خان یوسف مننه ژوندی اوسې خوشاله اوسې ورور ژوندی اوسې کوم یو بل طالب شته لیدې طالبانو ګوري 2000 کسان زه اخیری خبره دا کوم نور خان یوسف واتی خپل کسان راواخله غپ شپ ولګوي 2000 کسان ناشتي اخیری خبره دا کوم مایک څوک کې اخلاص نه کوي ګوري نو موږ دلته چاته کنځا کړي نم کومه بده خبره کړي او نم تر اوسه پورې ډېر مو دغه سړی ماته دي کنځا وکړه شاخ په مور دی ومنډم درته و میکړه کته کته په خور غنو منډم خزر دي سپیو غا مدي دله په مور دی لاله مولا عمر سره غن درو منډم السلام علیکم مې اخر صاحب وعلیکم السلام صبر وکړئ یو منټ ګورو یارانو کیسه ته غوښونی سي 2 ساعته ولس ملت ووتل چې موږ لایو راغلی یو سوال موږ کړی دا یو سوال دیو سوال جواب موږ ته تر اوسه چا نه راکړی نن نه بیا چې دا نه یای چې یار دغه خلکو لا وروره لکنځا او ما وره چې شي زده نه دي لا سوال نه دزده لا جواب نه دزده زه شمس الله پکتیاوال 2 غنټې دلته خان یوسف سره ناشتم یو سوالم کړی شل نه پر راغله کنځاوی راته وکړي مندي خوندې راته وکنځلې بیرته ولاړ نن نه بعد چې بیا لمانه ګلو نه کوي چې ولې ته دشي ولی ته دشي بیا په اخر کې دا یم چې نم الله عمر
او نه د ملا عمر په نوم کوم سړی موجود او نه چې څوک یې مني چې چا کونه نه ورکړي هغه طالب نه مني چې څوک وروره جانانه هغه به طالب مني چې کونه یې ورکړي هغه به طالب مني چې هیره منډي څوک طالب مني هغه هیره منډي مني طالب وزنی مرداړوي ګناه دې ما ثواب دې تاسي وسلام خش په ولري